څه موده مخکې ما یو ویډیو خپره کړې وه په ټیک ټاک کې او په فیسبوک کې. هر هغه څوک چې په اروپا کې اوسېږي ګوره لورګانې ورته ور نه کوي. زه بیا هم تاسو ته وایم خپل لورګانو ژوند مه تباه کوئ، ځکه چې سترګو لیدلو زه حال تاسو ته وایم چې هر هغه چا چې ورکړي دي 15 کاله 6 کاله 7 کاله دننه په افغانستان کې په خپل کور کې تېر شوي دي. د نامزادۍ نه وروسته 7 کاله یو نجلۍ په کور کې ناسته وي، آیا دا ښه خبره ده؟ د هغې زړه به دننه په افغانستان کې ځورېږي. نو دا میړه چې هلته په نامزاد په اروپا کې چې په فرانس کې وي که په جرمني کې وي که په هر مملکت کې وي هغې زړه هلته ځورېږي، نو ټول ژوند یې در په دره. نو هلته دا خبره ما کړې وه چې هر هغه څوک چې په یوروپ کې اوسېږي نو افغان والدینو ته دا پکار ده چې خپل لورګانې باید په یوروپ کې ور نه کړي. نو ګورئ په دې ویډیو کې یو مهمې نقطې ته ما اشاره کړې ده او دا ډېر مهمه نقطه هم ده او په دې خبرې باندې زه اوس هم ولاړ یم. نو هغه والدین چې دننه په افغانستان کې دي باید خپل لورګان باید په یوروپ کې واده نه کړي. لومړی تاسې دغه ویډیو تاسې وګورئ. ته پته مې که ما ته جواب رانشي یاره زه کومه ځان ته ځم پوه شي ځان وبوته غورځم یا ځان ته وراچو. اعتراض کننده او 15 کاله چې په بلجیم کې ما نه لرم دا مظاهران دي ادامه میدهم که نن در محکمه درست مدارک پناهجویی اجتماعی داده نمی شود. به گزارش رسانه های بلژیم شهر به دلیل نقض حقوق پناهجویان محکوم شناخته شده. زه چې وایم چې په یوروپ کې زر قبولیت نشته، مشکلات ډیر زیات دي، خلکو ذهني تکلیف پیدا که، خلک هلته بیخي رواني تکلیف سره مخ دي. نو تاسې دغه ویډیو وګورئ، دغه ویډیو ښکاره مثال ده که نه. زه خو اوس ځان نه خبرې نه کوم، زه باثبوته خبرې کوم تاسو سره. یوازې هغه کسان چې هغوی په یوروپ کې دي کوم څوک هلته سیاسي کیس ولري، یوازې هغه خلکو نه بغیر نور چې یوروپ ته چې کوم کسان تللي دي اول تاسې په خپله دا ځان سره سوچ وکړئ. په هغو لارو باندې چې دغه ځوانان یوروپ ته ځي، د ترکیه لاره وګورئ، هغه بلغار وګورئ او دا د ایران او دغه لارو باندې چې دوی تېرېږي، قسم دی هغه داسې لارې دي چې بیخي سړی ځان سره هغه حس هم نشي کولی چې په دغه لاره باندې دوی سره هم ځي. په هغه لارو باندې دوی هلته رسېدلي. نو په دې کې 90% هغه ځوانان دي، په دې کې 90% هغه ځوانان دي چې هغوی سیاسي کیس خو څه کوي چې هغوی هېڅ شي کیس هم نه لري، هېڅ ډول. هغوی ذهن کې یوازې څه شی ده چې یوروپ ته ورسېږم داسې ګندګیري به شروع کړم چې یو نمبر مې را باندې پاس کوئ، دغه خلمه را باندې وژنئ پوسلې سبا درته دغه سویس نه سلطان چپلي جوړوم که نه قسم په خدای سبا که یو پېره مې درته فرش له پوسلې بیا درته نه دغلته سلطان چپلي درته جوړوم پوسلې همدلته درته اړوم او یو په دې ککر غولم په ډک بازار کې ولم. نه د چا د دښمنۍ په قصه کې نه د چا د هغه په قصه کې ځای مې معلوم ده، کور مې معلوم ده، خاندان مې معلوم ده. او چې په افغانستان کې هغه نور بیچارهګان خو به خبر نه وي، هغوی څه فکر کوي چې ولا فلان کې کس په یوروپ کې ده. هغه بیچارهګان د افغانستان د اوسنۍ چې کوم حالات دی د غلط حالاتو شکار شي. هغوی فکر وکړي چې هلک والا یوروپ کې ده، بس هلته پیسې به ګټي، حساب ده او کتاب. هغوی دې نه خبر نه وي هغه بیچارهګان چې په یوروپ کې چې دغه ځوان هلته اوسېږي دا په کومو عباسیاتو باندې هلته بوخت ده، د دې نه خو خبر نه وي. نن سبا تاسې وګورئ هلته څه حالت روان ده. قبولیت کومه ده؟ قبولیت په نوم هېڅ شی هم نشته. هره ورځ ټول افغانان دي چې ډلې ډلې سرکونو ته وځي. یو وایي چې زما 15 کاله کېږي قبولیت نشته، بل وایي چې زما 7 کاله کېږي قبولیت نشته، هېڅ شی هم نشته. هغه بیچارهګان چې هلته په افغانستان کې بیا تاسې د چا لورګانې هلته ځان په نوم نامزاد کوئ، یا بیچارهګان به هلته در بدره په افغانستان کې دننه ناستې او تاسې قرار خپل چکرونه تاسې وهئ. هغه بیچاره خو بیا خو دا د پښتنو ټولنه ده، هغه بیا چې نشي کولی چې یو وارې د یو چا په نوم شي بیا هغې نه وروسته دا وایي چې ولا زه طلاق اخلم، زه دا کوم، زه جدا کېږم، دا خبرې خو نشته. نو هغه بیچارهګۍ د لاس نه خو نور چې نه کړي، یا به قرار په خپل پلار په کور کې به کښېني او سر به سپینوي درته خلاص. نو هغې عمر به په افغانستان کې تېرېږي، ستا عمر به په یوروپ کې تېرېږي. نه به تا ته شی قبولیت وي، نه به خپل نامزاد ته به شی کار جوړ کړي، هېڅ شی به مو نه کړي. نفر چې هلته په دننه په افغانستان کې خو ژوند یې درلوده، هر څه یې درلوده، هغې ژوند هم ځان سره تباه کړو، خپل ژوند خو هسې هم تباه و.